د غزني ابند ولسوالي هغه ولسوالي چې روان کال هم پکې لسګونه رغنیزې پروژې پلي شوې، دا ځل یې په دکوهي کلي کې د اوبو د یوې شبکې د جوړېدو چارې پیل شوې. د غزني د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس وویل دا پروژه د دوی په هڅو او نظارت د ډاکار موسسې له لوري پلي کیږي چې 428 کورنۍ به له پاکو اوبو برخمنې کړي. دا خلک د اوبو له سختو مشکلاتو او ستونزو سره مخ وو، خو لله الحمد نن الله پاک جل جلاله توفیق موږ او همکارو مؤسساتو ته ورنصیب کړی دی چې دلته دا پروژه تطبیق کوو. دا پروژه د ابیبند ولسوالۍ په د کوهي کلي کې ده چې د بودیجې ټال بودیجه 10 میلیونه شپږ لکه افغانۍ دي چې همدا بودیجه به دلته مصرفیږي او هغه د ټانکۍ د ذخیرې اندازې 80 متره مکعب ټانکۍ به دلته جوړیږي. ورته مهال د سیمې اوسیدونکي د اوبو شبکې جوړېدو ته خوښ دي. وایي د دغې پروژې په پلي کېدو سره به یې د پاکو اوبو برخه کې ستونزې راکمې شي. موږ خو بیخي ډېر په خوشحاله یو چې ډېر اوقات له اوبو سره ډېر تریخ ده. کاریز و مثال هغه وچ سو، شاینسته مثال ټول اوس یو نیم دی، مثال یو وسې دی برمې لري، په سلو کې به یو سړی لري، دا نور ټول کم وسه دي نه لري. نو په دې ټانکۍ باندې موږ بیخي ډېر خوشبینه یو او ډېر ښه کار داسې اوسي، دا ټول په خوشحاله یو، په خوښ صاحب. موږ خو بیخي زیات په خوشحاله یو، موږ له اوبو سره ډېر د نیستي په حالات کې مخامخ یو. نو دلته د اوبو بیخي زیاته نیستي ده. دا ټانکۍ به چې موږ ته جوړه سي، موږ دې له اسلامي امارت څخه ډېره هیله ده چې په زر وخت کې راته جوړه کړي او ډېر په خوشحاله سي. اسلامي امارت موږ ته دا خدمت کړی. د غزني په ابند ولسوالۍ کې داسې مهال د اوبو د دغې شبکې د جوړېدو کار پیلېږي چې دې ولایت کې د ځمکې لاندې اوبو ښکته روانې دي. د غزني د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي په یو شمېر نورو سیمو کې هم د اوبو شبکو د جوړېدو پلان لري. دوی له خلکو غواړي چې د ټولګټو پروژو ساتنې ترڅنګ د اوبو له بې ځایه استعمال او اسراف څخه مخنیوی وکړي.